اشرف غني څنګه او په چا خفه شو؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني او بي بي ګل د غازي امان الله خان د لور شهزادګۍ هندي د وفات په تړاو د غم شریکۍ پیغام کې ویلي د نوموړې کورنۍ او ټولو هیوادوالو ته د تسلیت وایم. ولسمشر غني ویلي شهزادګۍ هندیه به د فکري استحکام، فکري پراختیا او له هیواده او درنو خلکو سره د دوامداره مینې یوه څرګندونه بیلګه وه. هغې نه یوازې د شاه امان الله خان او ملکه ثریا فکري اغیزې په میراث وړې وې، بلکې په ورته مهال یې شخصیت د مبارزې او له وطن سره د مینې لیوالتیا چې د خپلې نیا ملکه سراج الخواتین څخه په میراث وړې وه څخه اغیزمن شوي وو. ما او بي بي ګل دا ویاړ درلود چې د هغې له خاطرو څخه زده کړه او له نظریاتو څخه عملي استفاده وکړو. ولسمشر غني په دې پیغام کې زیاته کړې ده، هر افغان که غواړي د شهزادګۍ هندي فکري ژورتیا او هیوادنې مینه په ټوله معنا درک کړي، د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټنې د سلمې کلیزې غونډې کې چې په بیا احیا شوې دارالامان ماڼۍ کې جوړه شوې وه د هغې وینا واوري.